سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د فلم په پیل کې موږ یوه نجلۍ وینو چې په یو ځای کې ناسته ده او د خپلې ملګرې انتظار کوي. هماغه وخت هغې وکتل چې هلته یو ډېر ښکلي ګلابي رنګ بوټان پراته دي. د هغې دا بوټونه ډېر خوښ شول. کله چې هغه مخ ته ځي چې دا بوټان واخلي، ناڅاپه بله نجلۍ راځي، هماغه بوټان له ځانه سره وړي او له هغه ځای څخه ځي. هغه بوټان په پښو کوي او روانه شول. چې لږ مخې ته ځي نو احساس کوي چې د هغې سره یو عجیب حالت پېښ شوی دی. ناڅاپه یې دواړې پښې پرې کېږي. دا صحنه ډېره دردونکې وه. له دې څخه وروسته د فلم صحنه بدلیږي او موږ یوه ښځه وینو چې نوم یې سونجي دی. هغې یوه کوچنۍ لور هم درلودله. دا معلومه سوه چې سونجي له خپل خاوند څخه جلا شوې ده، ځکه چې د دوی ترمنځ اړیکه ښه نه وه. اوس سونجي له خپل لور سره یو زوړ اپارتمان ته کډه کېږي. دا ځای ډېر ویرونکی او زوړ و. هلته یوازې یوه زړه ښځه اوسېدله. خلکو ویل چې په دې اپارتمان کې ډېر پیریان او ارواح ګرځي، ځکه چې هلته عجیبه پیښې کېدلې، لکه څراغونه چې پخپله بندېدل او لګېدله، نااشنا غږونه اورېدل کېدله. خو بیا هم سونجي مجبوره وه چې همدلته واوسېږي، ځکه دومره پیسې نه درلودلې چې بل ښه کور پیدا کړي. کله چې هغه خپل کوټې ته ننوځي، ویني چې ټول سامان خراب دی او هر څه ترمیم ته اړتیا لري. سونجي فکر کوي چې پخپله به یې ورغوي. همدا فکر کوي او د څراغ د جوړولو هڅه کوي، خو ناڅاپه څراغ چاودي او یو کوچنۍ ټوټه د هغې سترګې ته لویږي. له دې وروسته هغه خپل ملګري ته ځي چې ډاکټره ده. دلته دا هم معلومیږي چې سونجي هم پخپله یوه ډاکټره ده او کلینیک یې لا تر اوسه د جوړېدو په حال کې دی. له دې وروسته موږ وینو چې سونجي د اورګاډي تمځای ته ځي او هلته په هغه ځای کې انتظار کوي. همدلته هغه بیا هماغه ګلابي رنګ ښکلي بوټان ویني. دا بوټان ډېر ښایسته ښکاره کېږي. سونجي شاوخوا ګوري چې د بوټانو خاوند پیدا کړي، ځکه هغې غوښتل چې دا بوټان بیرته خپل مالک ته ورسوي. خو کله چې هیڅوک رانغله نو هغې بوټان واخیستل او خپل کور ته یې یوړل. کله چې هغه کور ته راغله او دا بوټونه په پښو کړل نو عجیب احساس یې وکړ او ورته یو عجیبه منظر ښکاره کېدی. د دې په لیدو سره هغه یوه نجلۍ ویني چې همدا بوټان یې اغوستي دي او نڅا کوي. د هغې نڅا ډېره ښکلې وه، خو بلې نجلۍ چې تر څنګ یې ولاړه وه د هغې سره یې ضد کوي. سونجي فکر کوي چې ښایي ستړې سوي وي، نو ځکه دا هر څه ویني او دا لیدل له پام څخه غورځوي. ډېر فکر نه پشکې وهي. هماغه وخت یې لور راځي او وایي، مورې زه غواړم دا بوټان په پښه کړم، ځکه چې دا ډېر ښکلي دي. خو سونجي انکار کوي او وایي نه، هېڅکله نه. بله ورځ کله چې هغه خپل لور ښوونځي ته رسوي نو خپل کلینیک ته ورځي چې لا تر اوسه پورې جوړ شوی نه و. هلته له یوه هلک سره مخ کېږي چې د ودانۍ کارونه څاري. سونجي ورته وایي چې ته ټوله ورځ دلته کار کوې، نو نن شپه زموږ کور ته د ډوډۍ لپاره راسه. بل لور ته کله چې سونجي کور کې نه وه نو د هغې لور هماغه ګلابي بوټان اغوستي وه. بوټان د هغې له پښو څخه ډېر غټ وه، خو ناڅاپه بوټان د هغې په پښو باندې سمیږي او هغې ته هم عجیبه او نادره منظرې ښکاره کېږي. ماښام کله چې هماغه هلک د ډوډۍ لپاره راځي نو د سونجي لور ډېر په قهر کېږي او وایي، دا څوک دی؟ ته ولې زما له پلار سره نه اوسېږې؟ ستا زما له پلار سره ستونزه څه ده؟ سونجي پر خپلې لور باندې ډېر غوسه کېږي او هغې ته وایي چې ولاړه سه. وروسته هغه هلک ته وایي چې زه له خپل خاوند څخه جلا سوی یم. په دې وخت کې د هلک سترګې پر هماغه ګلابي بوټانو باندې لګېږي. که څه هم هلک دی، خو بوټان ورته ډېر ښکلي او جذابه ښکاره شول. وروسته موږ وینو چې سونجي په خوب کې هم د عجیبه منظرې ویني. کله ناوې او زوم ویني، کله خپله لور ویني چې له ودانۍ څخه ټوپ وهي، او کله چې هغه غواړي خپل لور ونیسي نو د هغې پښې پرې کېږي. سونجي اوس پوره باور کوي چې دا بوټان خامخا له کومې بلا سره تړاو لري. هر ځل چې یې لور غواړي دا بوټان په پښه کړي، هغه یې منع کوي. یوه ورځ د سونجي ډاکټر ملګری د هغې کور ته راځي. کله چې د هغې سترګې پر هماغه ګلابي بوټانو باندې ولګېدلې نو هغه هم ورته ډېره حیرانه شول. کله چې سونجي لږ لیرې ځي نو ملګري یې بوټان غلا کوي او له هغه ځای څخه تښتي. هېڅوک نه پوهېږي چې په دې بوټانو کې څه بلا ده چې انسان دې غلا ته مجبوره کړي. کله چې هغه ښځه له بوټانو سره روانه وه نو داسې احساس یې وکړي چې یو څوک یې تعقیبوي. ناڅاپه یو څوک له شا څخه د هغې پر مخ باندې لاس ږدي او د هغې سترګې راباسي. په ډېر زور سره یې غورځوي چې له هغه له امله دا پر څښه باندې ولګېدله او پر هغه ځای باندې مړه سوه. د هغې پښې هم پرې سوي وې. وروسته دا بوټان له هغه ځای څخه ورکېږي. پولیس د پیښې پلټنه کوي او پوهېږي چې دا ښځه وروستی ځل د سونجي کور ته تللې وه. کله چې سونجي پولیس سټیشن ته ځي هلته انځور ویني او پوهېږي چې تر دې مخکې هم ډېرې نجونې په همدې ډول سره مړې سوي وې. هغه په ویره کې کور ته راځي، خو کله چې خپل لور ته ګوري ویني چې هغه هماغه ګلابي بوټان اغوستي وه. سونجي حیرانه کېږي ځکه چې دا بوټان هغه مړې ملګري یې غلا کړي وه. سونجي بوټان له لور څخه اخلي او کثافات ته یې غورځوي. خو کله چې بیرته کوټې ته راځي
ویني چې لور یې بیا هماغه بوټان اغوستي دي. اوس ډېره ویریږي او ولیدل چې د لور د پښو څخه یې وینې بهیږي. سونجي بېهوشه کېږي. کله چې سترګې خلاصې کړې ځان او لور یې دواړه په روغتون کې ولیدل او لا هم هغه ګلابي بوټان د هغې په لاس کې دي. هلته هماغه هلک هم موجود و چې د هغې د کلینیک په جوړولو کې یې کار کوي. هغه هلک نجلۍ پورته کوي او د بام چت خواته یې بیایي او ورته وایي چې زه د 15 کلونو پخوانی یو عکس لرم. په هماغه عکس کې یوې نجلۍ همدا شان بوټونه په لاس کې نیولي دي. له همدې ځای څخه سونجي غواړي چې د همدې بوټو په اړه باندې نور معلومات پیدا کړي. نو هغې د هلک سره یو ځای د دې بوټانو په لټنه پیل کړه. سونجي دا فکر وکړ چې ښایي هغه زړه ښځه چې د دوی په اپارتمان کې اوسېږي د دغو بوټانو په اړه باندې په یو څه پوهېږي. ځکه کله چې هغې زړې ښځې د سونجي په لاس کې دا ښکلي بوټان ولیدل نو هغې ته یې وویل چې دا وغورځوه. د هغې له څېرې څخه دا ښکاره کېدله چې هغه له دغو بوټانو څخه ډېره وېرېدلې وه. بیا دواړه د هغې زړې ښځې کور ته ورځي او له هغې څخه یې پوښتنې پیل کړې. خو زړه ښځه ډېره وېرېدلې وه او هېڅ یې نه غوښتل چې ووایي. کله چې دوی دواړو د هغې څخه ډېرې غوښتنې وکړې نو هغې لږ څه خبرې پیل کړې. هغې وویل چې کله هغه ځوانه وه نو د یوې نجلۍ کور ته به تلله چې نوم یې اوکي و. اوکي ډېره ښه نڅا کوونکې وه. اوکي له یوې بلې نجلۍ څخه ډېره کرکه درلودله ځکه چې پر هغې یې د نڅا له امله سخت حسد کوي. د هغې نجلۍ نوم ګایکو وه او د هغې ملګري به یې ډېر خیال ساته. همدا خبره د اوکي حسد نور هم زیات کړي وو. یوه ورځ هغه هلک ګایکو ته همدا ګلابي بوټان ډالۍ کړل. دا خبره اوکي ډېره خفه کړه او هغې هم غوښتل چې همداسې بوټان ولري. نو هغې د ګایکو د ملګري د خطا ایستلو هڅه پیل کړه او ورو ورو یې هغه د خپلو خبرو تابع وګرځوي. خو یوه ورځ ګایکو دواړو یو ځای ولیدل. د دې وروسته هغه له هغه ځای څخه ولاړل خو د هغې ملګري د هغې د راضي کولو لپاره ورپسې منډې کړې. کله چې نڅا کوونکي دا ولیدل نو ډېره غوسه سوه ځکه چې هغه پوه سوه چې هلک لا هم له ګایکو سره مینه لري. نو هغې په قهر کې ګایکو ووژله او د هغې ژوند یې واخیستی. حتی د هغې دواړې پښې یې هم ورپرې کړې او له هغې څخه یې جلا کړې. بیا یې هغه ګلابي بوټان په لاس کې ونیوله او په زور زور سره یې وخندل. د ګایکو ملګري هم هلته موجود وو. په هماغه ورځ دا زړه ښځه هم هلته وه او دا هر څه یې په خپلو سترګو سره ولیدل. خو هغوی نه پوهېدل چې دا هم هملته ده. وروسته موږ وینو چې نڅا کوونکي او د ګایکو ملګري د واده په جامو کې یو ځای ولاړ دي. یعنې هغوی واده کوي. نڅا کوونکي هماغه ګلابي بوټان اغوستي وه خو ناڅاپه د ګایکو روح راڅرګندېږي او دواړه په ډېر بې رحمانه ډول سره وژني. له همدې ځای څخه د ګایکو راز ښکاره کېږي. ګایکو غوښتل چې هر څوک د هغې ښکلي ګلابي بوټان په پښه کړي یا لاس وروړي هغه به په بې رحمۍ سره وژل کېږي. کله چې سونجي د دې زړې ښځې دا حقیقت واورېدل نو ډېره ووېرېدله. هغې د ګایکو د جسد لټول پیل کړل. کله چې هغه مړی پیدا کړي نو هغه ګلابي بوټان یې په تابوت کې دننه کښېښودل او له هغې سره یو ځای ښخ کړل. له دې کار وروسته سونجي ځان ډېر آرام احساس کړي او فکر یې وکړ ښایي ګایکو نور موږ ونه ځوروي ځکه چې موږ د هغې ګلابي بوټان بیرته هغې ته ورکړل. هلته بیا موږ وینو چې سونجي اوس له هغه هلک سره مینه پیدا کوي چې په کلینیک کې د هغې سره کار کوي او د هغه لیدو ته ورځي. خو هغې ته معلومیږي چې هلک اوس له دې څخه کرکه کوي ځکه چې هغه اوس په ټول حقیقت باندې پوه سوی دی. دا ټول حقیقت د سونجي د خپلې لور لخوا ویل کېږي. دا چې د هغې مور هېڅکله له خپل خاوند څخه نه ده جلا سوې بلکې خپل خاوند یې وژلی دی. کله چې سونجي دا واورېدل نو له سخت قهر څخه لیونی کېږي او پر ځان کنټرول له لاسه ورکوي او غواړي خپله لور ووژني. هغې هڅه وکړه چې خپله لور ووژني خو لور یې له هغې څخه ځان خلاص کړي او له هغه ځای څخه وتښتېدله. د تېښتې پر مهال سټیشن ته رسېږي. سونجي هم ورپسې ور روانه وه او کله چې ورنږدې کېږي چې خپله لور ووژني نو پوهېږي چې دا خو زه نه یم بلکې د 15 کلونو پخوانۍ نجلۍ ګایکو ده چې غواړي هغه کوچنۍ نجلۍ ووژني ځکه چې همدا سونجي یوازینۍ ښځه وه چې د هغې ښکلي ګلابي بوټان یې په 100 واره سره اغوستي وه. بیا د سونجي لور هماغه ګلابي بوټان بیا ترلاسه کوي. دا چې سونجي دا هر څه ولیدل ډېره ویریږي او ګایکو ته وایي موږ ستا سره مرسته کړې ده. ما ستا ګلابي بوټان بیرته تا ته درکړي دي نو بیا ولې موږ ځوروې؟ هماغه وخت د ګایکو ویرونکی روح د هغې مخې ته راښکاره کېږي. ګایکو ورته وایي ته خپله هغه اوکې یې یعنې هماغه نڅا کوونکې نجلۍ یې. له همدې امله هغه زړه ښځه همیشه ستا څخه ویرېدله. ګایکو وایي ته هماغه څوک یې چې خپل خاوند یې وژلی دی او خپله تر ټولو ښه ملګرې چې ډاکټره وه هغه دې هم وژلې ده او اوس غواړې خپله لور هم ووژنې. یعنې اصلي قاتله بل څوک نه وه بلکې هماغه 15 کلنه نڅا کوونکې وه چې حسد یې دومره زیات سوی و چې اوس د خلکو د وژلو لپاره بیرته راګرځېدلې وه. په همدې سره د فلم کیسه همدلته پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي
ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.